السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ امید ده چې ښه به یې. ملګرو، په یعنې ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې تاسو په خپل موبایل د یوټیوب په چینل باندې اسلامیک ویډیوز اپلوډ کولی شئ که نه، او هغه هم د مفتي طارق مسعود صاحب. یعنې تاسو د مفتي طارق مسعود سپیچز بیانات چې کوم تاسو په یوټیوب باندې د هغو چینل دی مفتي طارق مسعود، ما هم ځانه یو پیج جوړ کړی دی، تاسو لیدی شئ. زه دلته په دې باندې مفتي طارق مسعود صاحب ویډیوز چې نو هغه اپلوډ کوم. نو تاسو ته هم زه دا انفارمیشن درکول غواړم چې تاسو آیا د مفتي طارق مسعود صاحب ویډیوز په یوټیوب باندې اپلوډ کولی شئ. یعنې تاسو ځانه یو یوټیوب چینل جوړ کړئ او تاسو پرې مفتي طارق مسعود صاحب ویډیو اپلوډ کوئ. نو راځئ تاسو ته د مفتي طارق مسعود صاحب یو شارټ بیان تاسو ته اورو چې هغه په خپل بیان کې څه ویلي چې تاسو زما کوم مفتي طارق مسعود سپیچز بیانات چینل چې دی هغې نه تاسو ویډیوز اخیستی شئ او په خپل چینل باندې اپلوډ کولی شئ او که نه په دې باندې تاسو ته کاپي رایټ سټرایک میلاویږي او که نه. نو راځئ تاسو ته په دې ویډیو کې ښیو چې هغه څه ویلي په خپل بیان کې. یہ اعلان سن لیں کہ میرے جو یوٹیوب چینل پہ مفتی طارق مسعود اسپیچز اس چینل پہ جو بیانات جا رہے ہیں تو لوگوں کو کلیم آنا شروع ہو گیا ہے. جو لوگ بھی میرے بیانات اپنے چینل پہ اپلوڈ کرتے ہیں تو مجھے بار بار میسج آ رہے ہیں، کال آ رہے ہیں، مفتی صاحب آپ کی طرف سے ہمیں اسٹرائک مل رہی ہے، بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں. تو میں نے میں ٹیکنیکل معاملات میں بالکل بھی نہیں پڑتا، میرا کام ہے بیان کرنا اور پتلی گلی سے نکلنا. چینل کے معاملات ٹیم کے حوالے ہیں اور اس کے ایڈمن USA میں ہیں. تو ان سے جب رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے کسی کو بھی اسٹرائک نہیں دی جا رہی ہے. کچھ لوگ یا تو غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں یا واللہ عالم کیا مسئلہ ہے. تو ہماری طرف سے سب کو بیان اپلوڈ کرنے کی اجازت ہے، پیسے کمانے کی بھی اجازت ہے. البتہ کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرطیں ہیں. ظاہر ہے بے لگام اگر ہم چھوڑ دیں گے، وہ تو پہلے جو ہمارا حشر ہوا تھا کوئی مختلف کے الٹے سیدھے تھمبنیل لگا کے لوگوں نے، اور پھر غلط ایڈیٹنگ کر کے وہ کچھ بھی کچومڑ نکل جاتا ہے بیان کا، تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کچھ قانون سازی کی ہے. تو اس قانون سازی کے لیے آپ ڈائریکٹ اس ٹیم سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے نا، جو بھی اپنے چینل پہ میرے بیان اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان کا نام بتا دیتا ہوں کہ ان کا نمبر ہے +13478139346، ٹھیک ہے نا، جو ایڈمن ہیں میرے چینل کے. تو ان سے رابطہ کریں آپ، اور یہ جو ٹیم ہے تو اس ٹیم سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کو اس نمبر پہ رابطہ کرنا پڑے گا. تو وہ آپ کو بتا دیں گے کن شرطوں کے ساتھ آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، کن شرطوں کے ساتھ نہیں کر سکتے. یہ ہے حساب کی. ملګرو، تاسو د مفتي طارق مسعود صاحب بیان واورېدو، نو زه به تاسو ته اوس په یوټیوب کې د هغو چینل ښیم چې تاسو د کم چینل نه تاسو ویډیوز چې نو هغه ډاونلوډ کولی شئ او بیا یې په خپل چینل باندې اپلوډ کولی شئ. نو تاسو دغه بیان واورېدو چې د کوم شرایطو سره ویډیو اپلوډ کول پکار دي. یعنې تمنیل غلط نه دی لګول پکار او سب ټایټل چې نو هغه غلط نه دی ورکول پکار او ډسکرپشن کې څه غلط نه دی لیکل پکار او ویډیو ایډیټینګ چې نو هغه ښه کول پکار دي. یعنې تاسو پکې اهم ځای راغستی شئ، خو داسې هم نه چې تاسو پرې ډبلینګ وکړئ او هغې نه نور څه جوړ شي، نو دغه هم نه صحیح دی. ښه، نو ما مفتي طارق مسعود سپیچز بیانات دا سرچ مې ورکړو، نو تاسو ته لیدی شئ چې دا اولنی چینل چې کوم دی مفتي طارق مسعود سپیچز، دا چینل چې نو تاسو د دې چینل نه بیانات ډاونلوډ کولی شئ او بیا د خپل چینل نه اپلوډ کولی شئ. نو تاسو لیدی شئ دا کوم تصویران چې تاسو ته شو کېږي دې ته وایي تمنیل. په دې کې دا ځینې خلک چې نو یعنې غلطې جوړ کړي، نو هغې نه بیا نور څه مسلې جوړې شي. نو په دغه کې هم خیال کوئ، که تاسو تمنیل نه جوړوئ نو هم مه جوړوئ، صفا ښه نه کوئ، صرف ویډیو ایډیټینګ صحیح کوئ. او تاسو کم بیانات ډاونلوډ کولی شئ، یعنې کم بیانات چې نو هغه چې دی نو په فرایډے باندې او کم سنډے باندې چې کم هغو کم بیان کوي، نو هغه بیان تاسو ډاونلوډ کولی شئ او د خپل چینل نه اپلوډ کولی شئ. نو سنډے بیان کم ځای کې دي، هغه دا دی یو فرایډے بیان دی، اول به سنډے بیان هم و. تاسو چې اوس څونه کته ځئ که نه او پلی لیسټ کله واړئ، نو په هغې کې به تاسو ته صحیح یعنې تاسو صحیح لیدی شئ چې کم سنډے بیان دی او کم فرایډے بیان دی. 2 غنټې بیان دی او 2 غنټې بیان چې نو تاسو ته تقریبا یو 50-60 ویډیوز چې نو هغه ایډیټ کولی شئ. یعنې تاسو چې نو 60 ویډیوز پورې تاسو د هغې نه یعنې کټ کولی شئ، جوړولی شئ د 1 غنټې بیان نه. ځکه چې په 1 غنټه بیان کې ډېر شي خبرې کړي. نو د دې چینل لینک به زه تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړم، د دې ویډیو په کمنټ باکس کې.
نو ملګرو تاسو دغه شانتې دې چینل نه چې نو ویډیو اپلوډ کولی شئ او په فیسبوک باندې او په یوټیوب باندې ډایرکټ اپلوډ کولی شئ صرف لږ شانتې ایډیټینګ وکړئ او بس تاسو اپلوډ کولی شئ او کله یوټیوب مونټایز شو چینل مونټایز شو بیا تاسو د هغې مطابق یعنې روپۍ پې ګټلی شئ نو دغه ویډیو ملګرو که ویډیو خوښه شوه نو لایک یې کړئ شیر یې کړئ او زما د فیسبوک پیج انور ټیپس اینډ ټریکس